زنن تاسو سره یو داسې قوت په اړه خبره کوم چې د دنیا تر ټولو لوی قوت نه هم لوی دی. دا جادو نه دی، نه کوم راز دی، نه د غلا شوي هتیار دی. دا قوت د کنسسټنسي، د یو شانتیوالي، د استقامت او لګاتار دی. هغه قوت چې یو وړوکی ساس کې په تیږه باندې پریوځي او هغه کې درس پیدا کوي. هغه قوت چې یو تخم میاشتې تر تیاره لاندې ساتي او یوه ورځ هغه ونه ګرځي. هغه قوت چې هغه د مخې هوښیاري ماتیږي، ذهانت ماتیږي او دولت ماتیږي. نن زه تاسو ته وایم چې ډېر خلک ولې کامیاب کیږي نه، او هغه څو خلک څنګه کامیاب کیږي. نو تیار شئ، ځکه چې نن ورځې بعد به تاسو خپل ژوند د دې نه مخکې نشئ پیژندلی. اولی برخه، خلک ولې ناکامه کیږي. وګورئ، د ټولو لویه دوکه چې موږ د خپل ځان سره کوو دا ده چې زه به سبا کار کوم او بیا هغه سبا هیڅکله نه راځي. خلک ناکامه نه کیږي ځکه چې هغو کم هوښیار دي. خلک ناکامه کیږي ځکه چې هغو لګاتار نه وي. هغو د پیر په ورځ جیم ته ځي او د شنبې په ورځ یې پرېږدي. هغو په جنورۍ کې فیصله کوي، په فروری کې ماتوي. هغو چې په اوله ورځ محنت کوي بیا راتلونکي 15 ورځې آرام کوي او بیا هغو فکر کوي زما سره ولې داسې کیږي. جواب، ستاسو سره هم داسې نه کیږي، تاسو په خپله د ځان سره داسې کوئ. معنی دا، هره ورځ لږ څه که څه هم وي، یوه ونه هره ورځ 1 انچه وده کوي، نو 100 ورځو کې هغه 100 انچه کیږي. خو که هغه یوه ورځ 100 انچه وده وکړي او بیا 99 ورځې وده پاتې شي، نو هغه به هیڅکله لویه نه شي. تاسو پوه شوئ. دویمه برخه، وړې وړې کامیابۍ. اوس زه تاسو ته یو راز وایم. کامیاب خلک معجزه نه لري، هغو یوازې وړې وړې کامیابۍ سره ځان یوځای کوي. یو مثال، په ورځ کې یوه پاڼه لوستل په یو کال کې 365 پاڼې، دا یو پوره کتاب دی. یوه ورځ کې 10 پوش اپس په یو کال کې 3650 پوش اپس، دا د پوجي تربیت دی. په ورځ کې 100 روپۍ خوندي کول په یو کال کې 36500 روپۍ، دا یو ټیکټ دی. تاسو وینئ کوم لوی کار نشته، یوازې وړوکی خو هره ورځ. مسله دا ده چې مونږ غواړو چې یوه ورځ کې هر څه وشي. مونږ غواړو چې نن جیم ته لاړ شو او سبا باډي جوړه کړو. مونږ غواړو چې نن یوه ویډیو جوړه کړو او سبا وایرل شو. دا د دروغو هیله ده او همدا دروغه هیله مونږ پرېښودو ته اړه کوي. د کنسسټنسي اصول، هره ورځ وکه، 1% خو وکه. درېمه برخه، هغه ورځ چې هر څه بدلیږي. دلته زه تاسو ته د ټولو مهمه خبره وایم، واورئ او په ذهن کې یې وساتئ. کنسسټنسي 3 مرحلې لري. اولی مرحله 21 ورځې، دا د عادت جوړولو وخت دی. ډېر ستونزمن وي، زموږ دماغ مزاحمت کوي. دویمه مرحله 21 ورځو نه تر 66 ورځو پورې، دا هغه وخت دی چې عادت پکې پخیږي. اوس دا اسانه شوي دي. دریمه مرحله د 66 ورځو وروسته، دا هغه ځای دی چې تاسو هغه شی چې تاسو کوله، تاسو تپوس کوئ چې دومره اوږد انتظار. زه به وایم 66 ورځې انتظار وکړه او یا 66 کاله پښیمانۍ کې تیر کا. ستاسو خپله خوښه ده. یاده ولره، راتلونکي 6 میاشتې به هم داسې تیریږي که تاسو کنسسټنټ اوسئ یا نه. که اوسئ نو 6 میاشتو کې به تاسو بدل شوي او که نه اوسئ نو 6 میاشتې کې به تاسو هغه ځای ولاړ یئ څنګه چې مخکې وئ. انتخاب ستاسو دی. څلورمه برخه، کنسسټنټ پاتې کېدو دپاره 3 عملي لارې. وس تیوري کافي ده، راځئ چې عملي خبرې وکړو. اولی لاره، کار وکړه. دا فکر مه کوه چې زه به هره ورځ 2 غنټې مطالعه کوم. اوله ورځ 15 منټه مطالعه وکړه، بیا 10 منټ، بیا 20 منټ. دماغ ته د عادت کولو دپاره وخت ورکړه. دویمه لاره، غیر مستقل مزاجي وپېژنه. کله چې تاسو پرېښودل غواړئ نو فکر وکړه، که ما نن ونه کړل نو سبا به هم ونه کم او بیا به هیڅکله ونه کم. یو ورځ پرېښودل ټول عادت ختمول. درېمه لاره، خپل ځان ټریک کا. یو کلندر جوړ کا. هغه ورځ چې کار کې په هغې کې یو ټیک مارک وکړه. کله چې تاسو 7 ورځې لګاتار ټیک مارک وینئ
نو تاسو به اتم ورځ پرېښودل خوښ نشي. دا نفسیات دي. آخره کې زه تاسو ته یو خبره کوم. د دنیا د ټولو لوی بلډینګز وګورئ. برج خلیفه، تاج محل، د چین لوی دیوال، دا ټول یوه ورځ کې نه دي جوړ شوي. یوه خښته، بیا دویمه، بیا دریمه، کلونه یې اغستې دي خو جوړ شوي دي. تاسو هم د خپل ژوند د ټولو لوی بلډینګ جوړولی شئ، خو د دې دپاره تاسو هره ورځ یوه خښته کیدئ. نن فیصله وکئ. نن تاسو هغه 1% کار وکئ چې تر ننه پورې مو نه و کړی. نن تاسو هغه 10 منټ وباسئ چې تر ننه پورې مو ضایع کړي وو. نن تاسو هغه یو قدم پورته کئ چې تاسو به منزل ته رسوي. یاد ولرئ، کامیابي ستاسو ملکیت نه دی، دا په کرایه دی او د دې کرایه هره ورځ ورکول پکار دي. نو آیا نن تاسو کرایه ورکړه که نه؟ که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو لایک یې کئ، سیو یې کئ او د نورو ملګرو سره شیر کئ، او تر ټولو مهم چې عمل پې وکئ. ستاسو خپل، ستاسو مددگار طارق علي خان. د خدای په امان.